دوهم شی نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي وما منع قوم الزکات الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا الله کم قوم چې د مځکې عشر منع کړي کم قوم چې د مال زکات د مال تاوان وبولي مسکین حق مال د نور کوي زکاتونه منع کوي یا زکات خور کوي پر هغه باندې احسان اچي شناخته ورته ورکوي زکات د عام مؤمن مسلمان حق دی مسکین دی فقیر دی مسافر دی مجاهد دی او همدارکم طالب العلم دی دا ټول الله جل جلاله د زکات مصارف په قرآن کې په تفصیل بیان کړی کوم قوم چې زکات منع کوي زکات نه ورکوي یا زکات د مال تاوان وبولي الله به پر دې قوم باندې څه کوي الله تبارک وتعالی عذاب پر مبتلا کوي قحط سالی پر راس بارانونه ور باندې بنسي الله د الله رسول څه فرمایي لولا البهائم لم يمطروا کچیرې د الله د حیوانان دغه بېګناه حشرات مخلوقات نه وای الله به یو ساس کې هم نه وای کړی په دې باندې دا زموږ معاشره کې شته که نشته ستاسو څه خیال دی یوازې که زموږ د ویش د بولدک تجاران زکات وباسي په ټوله ولسوالۍ کې به مسکین سړی پاته په ټوله ولسوالۍ کې به بېواده کس پاته نسي په ټوله ولسوالۍ کې به مجبوره کس پاته نسي په ټوله ولسوالۍ کې به مریض هغه مریض چې د ناوسۍ د بې پیسو د وجې څخه پر ځای باندې پروت هسپتال ته نسي تللی د قیامت په ورځ به په دې مالداران مسکینان زغلي الله جل جلاله ته به وایي ای الله زما حق و د ده په مال کې تا فرض کړی و ما نو فرض کړی تا فرض کړی و ای الله ما ته په دنیا کې نه ده راکړی ځینې راوایه ښه مال هلته نشته دی به غواړي چې زما اولاد زما لوڼې زما جایداد ټول ما په فدیه کې ورکړی وی نن زه خلاصوی نه زه خلاصېدم یفتدي ببنیه چې زه خپل اولاد په فدیه کې ورکم مال په فدیه کې ورکم او ټول قریمان په فدیه کې ورکم خو نن زه خلاصم الله یې نسي خلاصولی بیا به د دې د نیک اعمال څخه الله تبارک وتعالی دې ته ورکوي مسکینانو ته ورکوي وکوي اخر به مفلس پاته سي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وایي تاسو پیژنئ مفلس څوک دی هغه وایي یا رسول الله والله اعلم موږ په دنیا کې مفلس دې ته وایو چې پیسه نه لري جیب یې خالي وي مجبوره وي هر شي ته ضرورت لري دې ته موږ مفلس وایو نبی علیه السلام وایي نه 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 مفلس دا نه دی مفلس څوک دی مفلس هغه دی چې د قیامت په ورځ د حشرګاه میدان ته راسي ټول عملنامه یې د نیک اعمالو ډکه خیراتونه یې کړي منځونه یې کړي روژې یې نیولي حجونه یې کړي عمرې یې کړي د مسلمانانو سره حسن سلوک دا څه کړی دا ټول عملنامه د ده به دا د خوشحالۍ سره دا احساس چې زه خو نه ځم بالا جنت ته یو بنده به راسي الله په دنیا کې دا کس په ما پسې غیبتونه کړي دي زه بدله غواړم الله به د ده د نیک اعمالو ثواب کړي بل به راسي الله دې کس زه په دنیا کې زیرولی ما سره ظلم کړی دی ما سره زیاتی کړی دی ای الله زه بدله غواړم الله به بیا نور ورکړي بل کس به راسي ای الله دې زما مال په دنیا کې قبض کړی و زما پیسې پر باندې وې ما ته نه راکولې ای الله دا هغه ته به یې ورکړي آن تر دې چې ټول نیک اعمال به ختم سي یوازې سپېره پرچې به ورته پاته سي الله به هغه کسان چې جهنمیان یې د ده په حق ورکولو کې به هغه جنت ته بوځي دی به جهنم ته ولاړ سي دغه ته وایي مفلس په دې مفلسانو کې یو دغه مالداره چې په دنیا کې الله مال او دولت ورکړی دی او دی د الله هغه بندگان چې هغه محتاج دي مسکینان دي فقیران دي وابن السبیل دي مسافر دي مجاهدین دي د دوی حق نه ورکوي او دا د مال تاوان بولي بل ورځ یې چا کیسه راته وکړل په دې کربلاو کې یو کس ډېر زیات پیسه دار و الوفات دي بچیانو ته چې بابا دا ستا زکات په دنیا کې ورکړه د 2 کالو زکات یې پاته دی بیا موږ چې ته وفات سې موږ نه ول دا اول دې ښه په غټ ژبه ونیول حساب وکړي څو دي هغه چې حساب وکړي 120 لکه زکات ول دا ورکړه دا 120 روپۍ ورکم زه نه سم کوم دا خبره چې وکړه ځای پر ځای ساوه ختم ورس ځای پر ځای ساوه ختم ورس اوس به د قیامت په ورځ د دې 120 حساب د فقراو مساکینو مجاهدینو وابن سبیل دا به ټول په پسې الله زما حساب نه دی راکړی زما حساب یې نه دی راکړی زما حساب یې نه دی راکړی نو دوهم شی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه څه دی هغه دی وما منع قوم الزکات
هغه کسان چې زکات منع کوي الا منعوا المطر من السماء الله وایي د اسمان څخه به باران ورباندې بند سي لولا البهائم که چیرې په دنیا کې دا حیوانات دا حشرات دا د مځکې مژیتون دا قسمه قسم حیوانات نه وای الله څه فرمایي لم یمطروا یو څاڅکي به مې هم نه وای دا نن چې تاسو موږ تاسو وینو دا کلونه آباد دي د چا په عمل باندې آباد دي زکاتونه مې پوره ورکړي دي عشر مې پوره ورکړی دي عشر کې مې ورکوئ چا ته ورکو په چیش کې ورکو دا د دې حیوانانو برکت دی دا د الله دغه مخلوقات دا بېګناه مخلوق دی د دې وروی الله په موږ باندې وروی